د لوی څښتن تعالی په پاک او سپېڅلي نامه زموږ درس په کنټرول پنل کې و او تېره ورځ مونږه په اډمنسټریټیو ټولز باندې خبرې کړې وې چې څنګه کولی شو مونږه یوزر جوړ کړو ګروپ جوړ کړو یوزر ډیلیټ کړو پاسورډ ته ورکړو پاسورډ یې ختم کړو نن په آټو پلی او بایټ لاکر ډرایو انکرپشن باندې خبرې کوو آټو پلی دې دپاره استعمالیږي که تاسو پام کړئ دغه فلش دی دا زه کمپیوټر سره وصل کوم کله چې دا زه کمپیوټر سره وصل کوم بعضې وخت کې ګوره دا اوس تاسو خپله ولید خپل په سر باندې خلاص شو نو دا فلش کیدای شي زه دفتر کې استعمال کوم او دې فلش کې زما شخصي د فامیل عکسونه اوسي یا فامیلي نور داسې ویډیوګانې اوسي یا یو بل شی محرم اسناد اوسي نو زه نه غواړم چې دا فلش چېرته زه خلاصوم سربخود خپل په سر خلاص شي یا د مثال په طور همدې کمپیوټر کې زه درس ورکوم کله کله ضرورت کېږي چې فلش وصل کړم داسې باید سربخود خلاص نشي دا یا دې ماته میسج راکړي چې ته غواړې دا خلاص کړي که نه غواړې او یا د مای کمپیوټر کې خلاص شي زه دې لاړ شم هغسې نه خپل په طبیعت باندې خلاص کوم صحیح ده نو دا کارونه چې دي دا د دې نه کېږي دلته ګوره آټو پلی ورته وایي اټومیټیکلی پلی ته چې کله دا وصل کړې خپل په سر چې دا پلی کېږي دا غواړئ نه غواړئ یا تاسو کمپیوټر کې سی ډي رام د طریق نه سی ډي اچوئ صحیح ده دا د خپله پلی شي که پلی دې نه شي دا اپشن یې تاسو دې نه تغیرات راوستلی شي پکې دلته چې کله راغلی سیټینګ کې دا مونږ لوستی و دلته اوس وګورئ اول یې لیکلی دی چې یوز آټو پلی فور آل میډیا ان ډیوایسز یا ډیوایس ټول ډیوایسونه که فلش اوسي که کمره اوسي که چپ ریډر اوسي هر څه چې زه کمپیوټر سره وصل کوم خپله دې پلی کېږي زه ورته نه دا کار مه کوه دا عموما ټول آن کوي او اف کوي دا مې سیف کلیک که نه اوس وګورئ زه دا فلش دا مې وویستو بېرته مې وصل کړ خلاص شو آټو پلی وشوه ونه شو عموما هر رقم ډیوایس چې زه کمپیوټر سره وصل کوم د نه وروسته به هغه پلی کېږي نه صحیح ده او که ته غواړې چې نه مشخص څو شیان زه غواړم چې ډیوایسونه غواړم هغه د پلی شي نور د نه پلی کېږي بیا راځو دلته چې راغلی آټو پلی ته به راشئ آټو پلی ته چې راغلی دا آن کوي دا د ټول دپاره آن خو مشخص څو شیان زه بندوم کم شی بندی ګوره ریمووبل ډرایوز یا ډرایو ریمووبل ډرایو څه ته ویل کېږي دغه فلش ته ویل کېږي هارډ ډسک فلش میموري کارډ چپ دا چې وصل کوئ صحیح شوه دلته راغلم زه ورته یم چې وروره ټیک نو اکشن دا مې ورته انتخاب کړه دا چې مې کله انتخاب کړه ورته د هغه نه وروسته لاندې زه راځم ګور دلته سیف بټن دلته د سیف باندې ما کلیک وکړو اوس وګورئ هغه بل آپشن مې مان کړی دی خو دا چې زه قطع کوم بېرته وصل کوم ورسره هیڅ شی نه کېږي ټیک نو اکشن کمپیوټر ته مې ویل هېڅ کار به نه ترسره کوې اکشن به نه اخلي که ته وایې چې نه ما نه دې پوښتنه وشي چې ته خلاصول غواړې فلش نه غواړې دلته ګوره یو بل آپشن دی ما ته وایي آسک می ایوری ټایم ما نه دې پوښتنه وشي صحیح ده د هغه نه وروسته مې سیف باندې کلیک وکړو اوس وګورئ زه چې کله دا ډسکنیکټ کړم فلش بېرته وصل کوم داسې میسج راځي درته ګورئ ما که غواړې خلاص کړي په دې کلیک ګوره ته ما ته وایي سلیکټ ټو چوز what happens with removable drives په دې کلیک دا آټو پلی میسج دی غواړې دا خلاص کې غواړې هېڅ څه ونه کړي دا ګوره دلته میسج مونږ ته راکوي او که وایي چې نه خپل په سر دې بیا خلاصېږي نو بیا به دغه آپشن ورته انتخاب کړي دلته ګوره بل آپشن دی اوپن فولډر ټو ویو فایلز دا ماته خلاص که فلش دا ډیوایس چې دا خلاص که زه فایلونه کتل غواړم نو دا ډېر غلط آپشن دی دا به نه انتخابوئ صحیح ده دا مې کلیک دا د خلاص خپل سر دا کم کسان استعمالوي کم کسان چې لټي نشي کولی لاړ شي مای کمپیوټر ته هغه ځینې فلش خلاص کړي وایي دا فلش واچو چې سر به خود خپله خلاص شي نو دا کار به نه کوئ دا ډېر زیاتره ځایونو کې ورته مشکل پیدا کوي دا آپشن نو راغلم دلته څه چل مې وکړو دا مې بېرته هغه آپشن مې انتخاب کړو چې ما نه پوښتنه کوه صحیح شو دا مې ورته انتخاب کړو په همدې شکل وګورئ مختلف نور شیان دي مثلا که چیرې پکچر اوسي choose what to do with each type of media که چیرې په هغه یو مثلا پکچر اوسي دا نور شیان اوسي یا میموري کارډ سره څه کول غواړئ ګوره میموري کارډ سره دې ځینې به ورته آپشن انتخاب کړئ بل سی ډي ډي وي ډي تاسو کمپیوټر کې ډي وي ډي رام لرئ یو سی ډي رام دی یو ډي وي ډي رام دی سی ډي رام چې دی صرف سی ډي پلی کوي تاسو ته کمپیوټر کې ډي وي ډي رام چې دی ډي وي ډي پلی کوي درته هم سی ډي پلی کوي که چیرې سی ډي رام ډي وي ډي رام اوسي سی ډي او ډي وي ډي پلی کوي
یو بل دی سی ډي رایټر ډي وي ډي رایټر هغه دې دپاره استعمالیږي که چیرې تاسو غواړئ چې خپل کمپیوټر کې معلومات دی هغه سی ډي کې رایټ کړئ رایټ په دې معنی کاپي کوي ځان سره دروي ساتئ یا ډي وي ډي کې غواړئ کاپي کړئ هغه دپاره رایټر استعمالیږي نو که چیرې تاسو ډي وي ډي کې کوم چې شی اوسي نو هغه سره کوم آپشن انتخابوئ چې شی وکړي نو موږ زیاتره چې مخامخ کېږو دغه فلش سره مخامخ کېږو په دې خاطر په دا مثال درته ورکړ نو دا موږ سره دا ټو پلی موضوعات یا آپشن دنه وروسته بل مهمه موضوع هغه دا ده په نوم د بایټ لاکر ډرایو انکرپشن یادېږي دا بیکاپ ان ریسټور لږ ذره جنجال زیات دی باندې به بل وخت خبرې وکړو بایټ لاکر دې دپاره استعمالیږي بعضې کسان که تاسو ګورئ فلش چې کمپیوټر سره وصل کوي پاسورډ لري خلاصولی نه شي هارډ ډسک کې وصل کوي پاسورډ لري یا یو ډرایو ته چې لاړ شي هغه باندې کلیک کوي پاسورډ لري نه خلاصېږي هغه په دې خاطر چې دوی چې نه دوی ته پاسورډ ورکړی هغه ته په هیڅ شی نشي خلاصولی بغیر د دې نه چې تاسو هغه ډرایو فارمټ کړئ یا هغه فلش فارمټ کې هر څه ته ختم شي نورې کتلی نه شي نو اوس وګورئ زه دا فلش مثلا ما نه ورک شو دا فلش دې کې زما شخصي ډېر معلومات دي هر چا ته چې لاس ته لاړو بس خبره خلاصه د هغه یې کتلی شي نو زه وایم چې نه وروره دغه فلش ته زه غواړم پاسورډ ورکړم چې زما د پاسورډ نه بغیر دا څوک خلاصولی نه شي که ما نه ورکم شي حد اقل استعمالولی خو نه شي هغه زما معلومات ته خو لاسرسی پیدا نه کړي استعمال دې کړي خو معلومات ته لاسرسی پیدا نه کړي نو دا کار موږ د کوم ځای نه کولی شو دلته به راځئ ریکارډ کړئ که نه او ریکارډ کړئ دلته به راځئ بایټ لاکر ډرایو انکرپشن ته به راځئ دې زده چې راغلی اوس وګورئ ما ته اول وایي وروره ستا کمپیوټر کې فعلا 3 ډرایو دي یو سی ډرایو دی یو ای ډرایو دی وګورئ ما سره سی ډرایو ای ډرایو شته که نه ما کمپیوټر ته لاړم سی ډرایو او ای ډرایو دی او دا بل خو زما فلش دی یو شي ته متوجه اوسئ چې نیټورک ډرایوونه تاسو نشئ کولی په اسانۍ سره دې ځای نه تاسو هغه قلف کوئ نیټورک ډرایوونه دا ډرایوونه چې دي دا د نیټورک دي دا اوس وګورئ دلته وبښئ دغه دا د نیټورک دی کې تاسو دا دې باندې بایټ لاکر نشئ ان کولی البته که چیرې هغه اصلي سرور نه څوک بایټ لاکر آن کړي پې قلف ورته ورکړي دې نه تاسو نشئ کولی نو ما ته وایي چې تا سره سی ډرایو دی سی ډرایو باندې هم بایټ لاکر آف دی بند دی تو ستا پاسورډ نه دی لګولی ای ډرایو دی په دې هم پاسورډ نه دی لګولی او بل یو فلش دی ریمووبل ډیټا ډرایو دی دا هم چې دی تا پې پاسورډ نه دی لګولی غواړې پاسورډ ولګوې ورته بالکل غواړم پاسورډ پې ولګوم نو څنګه پاسورډ لګول چې دلته ګوره یو آپشن دی دغه دې ته نیویګیشن بټن ویل کېږي دې باندې چې کلیک دا تیر ډاون ایرو غونډه چې په دې کلیک کې داسې آپشن خلاصېږي موږ ته آپشن راغلی هر یو ډرایو ته دې ته راغلم په دې کلیک هماغه آپشن راځي دا اوس وګوره زه غواړم دا فلش باندې چې وکړم پاسورډ ورکړم نو په دې مې کلیک وکړو چې کلیک دې وکړو ما ته یو میسج راکوي وایي ډونټ ریموو یور ډرایو ډیورنګ بایټ لاکر سیټ اپ تر څو چې دا کار روان دی فلش پرې نه وباسي چې مشکل پیدا کېږي ورته دته به انتظار کوئ لږ ذره وخت نیسي ګوره دا دی آپشن راغلی ما ته وایي ته څه رقم غواړئ بایټ لاکر آن کې یوز ا پاسورډ ټو انلاک د ډرایو غواړئ پاسورډ ورکړي دی فلش ته دی چې څوک دا خلاصوي باید پاسورډ ته وغواړي ورته بالکل پاسورډ ورته ورکوم ښه انټر یور پاسورډ ری انټر یور پاسورډ دلته به هم پاسورډ ولیکئ دلته به هم پاسورډ ولیکئ دوباره خو دلته یو بل میسج موږ ته راکوي ګورئ وایي password should contain uppercase and lowercase letter number space in symbol وایي کله چې تاسو پاسورډ استعمالوئ کوشش وکړئ پاسورډ کې لیکل چې کوئ دا حروف چې استعمالوئ غټ او واړه حروف مکس استعمال کوئ پکې ام اپر کیس غټ حروف باندې لیکل وکړئ پاسورډ ام لوور کیس او همدارنګې نمبر هم استعمال کوئ پکې سپیس دا سپیس بټن دا په دې خاطر چې دې ته مغلق پاسورډ وایي مغلق پاسورډ کوم پاسورډ ته ورکېږي چې هغه کې الفا نومیرک سمبول دا شیان پکې اوسي او اوس نوی آپشن راغلی دی اپر کیس او لوور کیس به مې استعمالوئ یعنې الفبا مې نمبر مې سمبول مې غټ او واړه حروف به مې استعمالوئ دا هغه مغلق ترین پاسورډ دی چې هکران یې نشي هک کولی بیا صحیح ده نو زه ورته یم صحیح ده ما پاسورډ ته ورکړه چې شی م پاسورډ ته ورکړه زه ورته پاسورډ ورکوم چې اسات مې ورته ولیکه اول حرف مې غټ ولیکه نور مې واړه ورته ولیکلو د هغه نه وروسته شفت مې ونیو 8 مې ورته ورکړه او بیا مې چې وکړو 3 2 1 داسې پاسورډ مې ورکړه ګوره ام اپر کیس لوور کیس راغی ام الفبا راغی ام نمبر راغی ام سمبول پکې راغی اسات مې ولیکه اول حرف غټ نور واړه سمبول به 8 سمبول مې استعمال کړ یو د 3 نمبر مې استعمال کړ پکې همدا پاسورډ بلاندې دلته ولیکئ دلته بیا راغلم اسات مې ولیکه او شفت 2 مې ووهه 8 او 3 2 1
دغه نه وروسته نیکسټ باندې کلیک کوم. نیکسټ باندې چې کله تا کلیک وکړو دغه موضوع دلته چې راځي دا ډېر زیات مهم آپشن دی. بعضې وخت کې کیدای شي چې ستا نه پاسورډ یاده وځي که نه د یاده سړي نه، نو که دې کې ستا ډېر محرم اسناد یا ډېر مهم معلومات ته مجبور یو رای حل لري چې هغه فارمټ کړي او ټول شیان منځ ځي، او که فارمټ یې نه کړي د فلش نه استفاده نشي کولی، او که فارمټ یې کړي معلومات دې ختمېږي. نو دلته موږ ته یو بل آپشن راکوي. دا آپشن چې دی په نوم د ریکوري یادېږي. ریکوري که چیرې تا نه پاسورډ یاده ووته بېرته غواړې پاسورډ ریکور کړې نو دا آپشن هغه دپاره استعمالیږي. دلته موږ ته یو کوډ راکوي، هغه کوډ باید موږ ځان سره یو محفوظ ځای کې وساتو ځان سره. که یو کال بعد 2 کاله بعد پاسورډ مې د یاده ووته د دغه کوډ په واسطه باندې زه کولی شم پاسورډ بېرته خلاص کړم. نو دلته ما ته وایي ګوره how do you want to back up your recovery key. غواړې چېرته دا ریکوري کي ځان سره سیف کړي، بیک اپ کړي. غواړې مایکروسافټ اکاونټ کې هاټ میل کې ځان سره سیف کړي، غواړې کمپیوټر کې سیف کړي، او که غواړې ډایرکټ پرنټر په واسطه باندې دا پرنټ کړي. ته زه ورته وایم نه ما سره نه مایکروسافټ اکاونټ شته نه دلته ما سره اوس پرنټر وصل دی، غواړم سیف ټو فایل دا یو کمپیوټر کې چېرته سیف کړم. کوم ځای کې سیف کړی؟ ډیسکټاپ کې سیف کوم په نوم د شي ګوره بایټ لاکر ریکوري کی، دغه کی ده، دا مې سیف کړ. سیف مې چې کلیک وکړو زما کی هلته څه شوه؟ سیف شوه. دغه نه وروسته وګوره دلته ماته دا نیکسټ آپشن فعاله شو. دې نه وروسته بیا په نیکسټ باندې کلیک کوم. نیکسټ باندې مې چې کلیک وکړ دلته 2 آپشن یې راکوي. وایي ته څه رقم غواړې چې دا ستا فلش چې دی قلف شي. choose how much of your drive to encrypt. encrypt use disk space only. مثلا زما کمپیوټر فلش چې دی 14 جی بي دی، 10 جی بي کې مې 1500 ام بي یو فایل دی، غواړې فقط هغه ځای ستا قلف شي چې هغه کې ستا ډیټا ده 1500 ام بي ځای ونیسي، او که نه غواړې ټول فلش د ستا څه کي قلف کی. دا بیا چې دی لږ زره وخت نیسي تیز دی، او دا چې دی لږ زره سلو دی. زه ورته یم چې یاره داسې چل وکړه ټول فلش زما واخله څه کړه قلف یې کړه. په دې مې کلیک وکړو، نیکسټ باندې مې کلیک وکړو، صحیح شوه. 2 قسم آپشن دي د قلف کولو دپاره، صحیح ده، د انکرپشن د تطبیقولو دپاره. یو دا دی یو دا دی، صحیح شوه. دا چې دی څه دپاره استعمالیږي؟ بیسټ فور فکس ډرایو آن دس ډیوایس. لکه هارډ ډرایو دپاره چې تاسو کله پاسورډ ورکوئ دا به استعمالوئ. او دا چې دی دا موویبل ډیوایس، مثلا ایکسټرنل هارډ ډسک شو، فلش شو، میموري کارډ شو، دا به استعمالوئ. ما هم دا انتخاب کړو ورته. نیکسټ باندې مې کلیک وکړو او سټارټ انکرپټنګ یا انکرپشن باندې مې کلیک وکړو. زما هغه څه کېږي دا څه ورته وایي فلش چې دی قلف کېږي. دا د څو ګوره پروسه یې روانه شوه. تقریبا اوس فعلا چې دی 0.2% مخکې تللی. دې دپاره به وسیله کوئ، صحیح ده، چې دا وګورئ چې دا ډېر مهم موضوع ده. زه راځم تر هغو پورې چې دا څه کېږي قلف کېږي، دا ویډیو ریکارډ پاس کوم چې نور خلک هم ورسره خسته نه شي بیا. نو دا د دوستانو تاسو وکتو چې دا انکرپشن پوره شو او زمونږ فلش چې دی دا قلف شو د بایټ لاکر په واسطه باندې. او د هغه نه علاوه که چیرې تاسو وګورئ ډیسکټاپ کې هغه فایل چې مونږ د ریکوري فایل په نوم باندې یادېدله هغه چې مونږ سیف کړ دلته راغلی دی. دا فایل زه بندوم او دلته دا آپشن هم کلوز کوم. راځم مای کمپیوټر ته ګورم چې زما فلش قلف شوی دی که نه، د بایټ لاکر آیکن په دې باندې آن شوی که نه دی شوی. نو تاسو ګورئ دا د په زما فلش باندې بایټ لاکر آیکن آن شوی دی. اوس فعلا زما فلش خلاص دی. که زه دا خلاصوم ما نه پاسورډ نه غواړي. ګورئ ډبل کلیک کوم پې ما نه پاسورډ نه غواړي. نو کله چې زه دا رایټ کلیک کوم په دې باندې دا ایجکټ کوم، یعنې د کمپیوټر نه ساین آوټ کوم، ویې باسم او دا فلش لرې کومه چې بیا کله زه خپل فلش کمپیوټر سره وصل کوم دا تاسو وګورئ. نو اوس په ده باندې دغه قلف آیکن راځي. د نه وروسته که زه اوس وغواړم چې خپل فلش خلاص کړم ما نه به هغه پاسورډ غواړي چې نو تاسو وګورئ زه څه کوم په دې باندې ډبل کلیک کوم. چې کله ډبل کلیک کوم ما ته وایي انټر پاسورډ ټو انلاک دس ډرایو. نو زه که چیرې هماغه پاسورډ چې ما ورته ورکړی هماغه ورته ولیکم خلاصیږي، خو که چیرې هغه پاسورډ ورته ونه لیکم دا نه خلاصیږي. ګوره ما خپل پاسورډ ولیکو، انلاک باندې مې کلیک وکړو، دا د بایټ لاکر څه شو ما سره خلاص شو. او بخښئ زما فلش ما سره خلاص شو، یعنې بایټ لاکر ډسیبل شو او زما فلش ما ته خلاص شو. بایټ لاکر پکې شته خو هغه پاسورډ انکرپشن یې ډسیبل کړه ما ته. نو که چیرې تاسو وغواړئ چې د خپل پاسورډ چینج کړئ، د دغه بایټ لاکر پاسورډ چینج کړئ، یا دا پاسورډ سخت دی یا غواړئ بل پاسورډ ورته ورکړئ یا دا پاسورډ چاته یاد دی بدلوئ، نو دې دپاره به څه چل وکړئ، را به شئ کنټرول پنل ته. کنټرول پنل ته چې راغلی
دلته بیرته بایټ لاکر ډرایو انکرپشن ته به راشي. دلته چې راغلی بیا به ما خپل ریموول ډرایو ته راشي. دلته چې راغلی ګورې یو کمانډ دی په نوم د چینج پاسورډ. که چیرې تاسو په دې باندې کلیک وکئ تاسو نه اول اولډ پاسورډ غواړئ. اولډ پاسورډ زما دا و، زه ورته لیکمه او نیو پاسورډ ته ورکومه. صحیح ده. بیا مې نیو پاسورډ ته ورکړه اسد 8123 اول حرف غټ او دغه نه وروسته چینج پاسورډ باندې مې کلیک وکړو. چینج پاسورډ چې کله تاسو کلیک کړئ ستاسو پاسورډ څه کېږي؟ چینج کېږي. خو یو څه ته متوجه اوسئ چې پاسورډ ستاسو باید د 8 حرفو نه کم نه اوسي. تاسو کولی شئ دا پاسورډ د 8 نه نیولې 256 کرکټرو پورې ورته ولیکئ. که هغه کې اپر کیس وي که لوور کیس وي فرق نه کوي، که سمبول وسي که لیټر وسي، یعنې دا کمبینیشن باید ولري او د 8 حرفو نه باید کم نه اوسي. اوس زه دا کلوز کوم. دا چې کله کلوز کړه راځم اوس تاسو وګورئ خپل بایټ لاکر بیا رایټ کلیک کوم، دا ایجیټ کوم، دا فلش د کمپیوټر نه دا لرې فلش بیرته وصل کوم. بیرته وصل کوم نو اوس څه کوم؟ کوشش کوم چې دا خلاص کوم. چې کله دا خلاصوم ګورئ هغه زوړ پاسورډ باندې دا نه خلاصېږي ماته. 7 اول حرف مې غټ ولیکو، 8 3 2 1 لیکم ورته. دا کار نه کوي، پاسورډ ستاسو غلط دی. خو که چیرې زه نوی پاسورډ ولیکم 8 ولیکم 8 1 2 3 4 ته ولیکم دغه نه وروسته انلاک باندې کلیک نو زما پاسورډ ډسیبل کیږي، انکرپشن ډسیبل کیږي او زما فلش ماته خلاصیږي. بله خبره دا ده که چیرې موږ نه پاسورډ زموږ له هیره ووځي نو بیا څنګه کولی شو موږ خپل فلش بیرته خلاص کړو، یعنې وشو کولی چې خپل فایلونه د فلش څخه واخلو یا په همدې شکل نور کارونه ترسره کړو. نو زه دا بیا د خپل فلش رایټ کلیک کوم، ایجیکټ کوم. دا ایجیکټ کو دا مې فلش مې لرې کړ کمپیوټر نه بیرته مې وصل کړو. صحیح شوه، فلش مې وصل کړو، دا میسج مې بند کړو، دا بل میسج مې بند کړو. اوس که چیرې زه وغواړم چې مثلا دا فلش خلاص کړم د مثال په طور زه پاسورډ ته ورکوم دا کار نه کوي. وګورئ ماته وایي ستاسو پاسورډ غلط دی. نو که چیرې زه وغواړم چې دا ریکاور کړم دا د څه په واسطه موږ ریکاور کولی شو؟ که ستاسو په یاد کله چې موږ خپل فلش باندې بایټ لاکر آپشن آن کوله یعنې دا انکرپټ کوله موږ ته یو فایل راکړه د ریکاوري فایل په نامه باندې او موږ ته ویل چې دا تاسو چیرته ځان سره سیف کړئ او هغه موږ په ډیسکټاپ کې سیف کړئ. دا فایل چې ګورئ دا هغه د ریکاوري فایل دی. مخکې مې هم خبرې په ده باندې کړې وې. نو موږ د دغه ریکاوري کی په واسطه باندې چې دلته لیکل شوي د دغه په واسطه باندې کولی شو خپل ډرایو بیرته انلاک. که چیرې موږ نه زموږ پاسورډ د ډرایو د یو اس بي له یاده وتلی چې کوم پاسورډ موږ ورکړی دا به تاسو رایټ کلیک کوئ کاپي به کوئ. دا هم چې کاپي کو دا به بند کوئ. بیرته زه راځم مای کمپیوټر ته. مای کمپیوټر ته چې راغله په دې باندې کلیک وکړئ. د مثال په طور تاسو پاسورډ ولیکو غلط و او موږ ته میسج راکړه چې د پاسورډ entered is incorrect. د نه وروسته که غواړئ دا بیرته تاسو انلاک کړئ د مور آپشن ته به راشي. مور آپشن ته چې راغلی دلته ګورئ لیکلي انټر ریکاوري کی او دا ریکاوري کی هغه نوټ پټ فایل کې چې ما مخکې کاپي کړو دلته به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او هغه به پیسټ کړئ. زه کنټرول وی کلیک کوم تر څو ریکاوري کی څه شي ماته پیسټ شي. چې کله تاسو دا پیسټ کو انلاک باندې مې کلیک وکړو ستاسو فلش به څه شي انلاک به شي. وګورئ فلش موږ ته انلاک شو. زه کولی شم فلش خلاص کړم، فایلونه ته کاپي کړم، فایلونه ورته کاپي کړم، فلش خپل نور کارونه ترسره کړم. نو په دغه شکل تاسو کولی شئ خپل هغه پاسورډ ریکور کړئ. که چیرې ستاسو پاسورډ له هیره وتلی د څه په واسطه باندې د دغه بایټ لاکر ریکوري بایټ لاکر ریکور کی فایل په واسطه باندې چې موږ په ډیسکټاپ کې سیف کړی او دلته به صرف تاسو دغه ریکوري اخلئ. خو که چیرې تاسو دا نه یې اخیستی نو بیا ډېره مشکله ده چې تاسو دا خلاص کړئ. شته دي بازار کې بعضې سافټویر پیدا کېږي چې د هغه په واسطه باندې تاسو دا کولی شئ، خو نسبتا مشکله ده. بیا بعضې وخت کې تاسو کیدای شي مجبوره شئ چې خپل فلش فارمټ کړئ، ټول ډیټا له منځه یوسئ. نو که چیرې غواړئ چې تاسو دغه خپل فلش نه دی دغه بایټ لاکر آپشن بیخي ختم کړئ، لکه تاسو اوس وګورئ بایټ لاکر آپشن شته دی که نه، نو زه غواړم چې بیخي دا د بایټ لاکر آپشن دی نه ختم کړم، لرې کړم. دې دپاره به څه وکړئ، بیا به لاړ شئ کنټرول پنل ته. کنټرول پنل ته چې راغلی بایټ لاکر ډرایو انکرپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته چې راغلی بیرته به راشئ همدې آپشن ته. دلته چې راغلی ګوره دلته یو کمانډ دی په نوم د ټرن آف بایټ لاکر. نو که چیرې تاسو غواړئ چې بایټ لاکر آف کړئ د دې په واسطه باندې تاسو کولی شئ بایټ لاکر څه کوئ ختم کوي. خو که چیرې تاسو غواړئ پاسورډ ریموف کړئ پاسورډ نشي ریموف کولی. یو حالت کې ریموف کولی شئ چې تاسو یو بل انکرپشن میتود په هغه باندې آن کړئ، مثلا سمارټ کارت آن کړئ یا بل شي. دغه نه وروسته تاسو کولی شئ د فلش نه د بایټ لاکر آپشن لرې کړئ او سمارټ کارت په واسطه باندې تاسو هغه انیبل یا انکرپټ او ډیکرپټ کړئ. نو ګوره زه چې کله په دې کلیک کوم ماته تاسو نشئ
ځکه چې سیکنډ میتود تاسو نه دی آن کړی، بل میتود په د آن کې بیا تاسو کولی شئ پاسورډ ختم کړئ. بل زه اوس غواړم چې صرف دا څه کړمه بایټ لاکر څه کړمه آف کړم، په دې باندې کلیک کوم. چې کله په دې کلیک وکړو ټرن آف بایټ لاکر باندې کلیک وکړئ، چون ستاسو اوس دا فلش تیار آن دی که نه، نو تاسو به لږ زر صبر وکړئ، ستاسو د فلش څخه به بایټ لاکر آپشن څه شي، هغه به ډسیبل شي. نو تاسو به په نورمال شکل باندې کولی شئ خپل فلش خلاص کړئ، فایلونه ورته کاپي کوي او په همدې شکل باندې فایلونه ورنه ډیلیټ کوي یا فایلونه ترېنه کاپي کوي. دا ټول کارونه ډېر په اسانۍ سره کولی شئ. دلته به لږ زر صبر کوئ، تقریبا 99% دا پروسه تکمیل شوې ده، یو تقریبا د 1% نه کم پاتې دی. نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ خپل بایټ لاک فلش چې تاسو په هغه باندې بایټ لاکر ان کړی پاسورډ ورته ورکړئ، پاسورډ یې ختم کړئ، بایټ لاکر آپشن په انیبل کړئ او بایټ لاکر آپشن بیرته ډسیبل کړئ. تقریبا 9.9% شوی دی. نو لږ به نور هم صبر وکړئ. تاسو په دغه متوجه اوسئ چې کله تاسو فلش انکرپټ کوئ یا ډیکرپټ کوئ، په هغه حالت کې تاسو فلش ونه باسئ. یاد دی که فلش مو ویستو یا فایل هم په هغه حالت کې ډیلیټ کوله یا کاپي کوله، نو کیدای شي ستاسو د فایل د ډیلیټ کېدو امکانات منځته راشي، یا ستاسو فایل ډیلیټ شي، یا ستاسو فایل خراب شي، او یا ستاسو فلش خراب شي. نو کم حالت کې چې تاسو انکرپشن ډیکرپشن کوئ په فلش باندې، هغه حالت کې به فلش د کمپیوټر څخه نه وباسئ. نو دا مې کلوز کو، دا پروسه تکمیل شو. تاسو راشئ وګورئ زما فلش بایټ لاکر آپشن نه لري. نو که چیرې تاسو وغواړئ بیرته دې باندې بایټ لاکر آپشن آن کړئ، بیا به راځئ لکه د پخوا غوندې بایټ لاکر آپشن ته به راشئ، هماغه پروسه چې مخکې موږ اول کې تعقیب کړې وه، هماغه پروسه به په دې باندې تاسو تطبیق کړئ. نو دا دوستانو زموږ د نن ورځې درس. که چیرې بیا هم تاسو سره کوم سوال وي، کولی شئ ما سره خپل سوال د وټساپ د طریق نه شریک کړئ، او که زما نور درسونه هم پکار وي، دا زما د یوټیوب چینل دی، دلته مراجعه وکړئ. مختلف پروګرامونه ما ریکارډ کړي، کولی شئ هغه ډاونلوډ کړئ، آنلاین یې وګورئ.